सही था मारो शहबाज शरीफ को मारते हो ये इमरान खान को मतलब दसरा बोले दोनों मीना के इमरान खान से زرین تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله. تاسو ته پته ده چې ډېرو ورځونه په بنګاله کې ډېر خلک راغلي دي. دلته د عمران خان صاحب د سکیورټۍ دپاره موجود دي او پرون به تاسو په میډیا باندې کتلی چې یو کس و چې ګونګه و خبرې نه شوې کولی خو د عمران خان صاحب د محبت دپاره د ډېر لرې نه راغلی. اول به ډاکټر صاحب نه تپوس کوو دوی به د دوی په باره کې مونږ ته لږ معلومات راکوي بیا به د دوی طرف ته ځو. السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه وعلیکم السلام. تاسو له یو جهان مننه کوو چې تاسو راغئ لږ مطلب د بنګاله ته د عمران خان کور ته او دا چې کوم د هغه د کور سکیورټي دپاره دی چې کوم بنګاله نه تر د خپل راغلی دی او ابراهیم د نوم دی او سیف الرحمن والد صاحب نوم دی دی چې کوم د خپل کزن هم نه راوسته د نور هم ګونګیان دي عمران خان سره ملاقات کول غواړي او دی و چې زه هر قسمه قربانۍ لپاره تر عمران خان ک لانګ مارچ سبا چې کوم لانګ مارچ په 25 مې باندې زه چې کوم د عوامو یو سمندر برازي دا انقلاب د موږ عمران خان سره ولاړو او عمران خان زموږ کوم لیډر دی پاکستان لپاره جنگ کوي موږ لپاره جنگ کوي خبر کوي بلال بٹو عمران خان मारो सही था मारो शहबाज शरीफ को मारते हो ये इमरान खान को मतलब दसरा बोले दोनों मीना के इमरान खान से वो पर सर बाय मुंह कफन तगले और मुंह जरा गले अल्लाह 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 करता है तस्बीह करता है ये अल्लाह का नाम है और دا ته وایه مولانا صاحب چې کومه دی مولانا صاحب ولې زه د پښتنو ریپرزنټیټ یم د د مریم نواز چې کوم دی مولانا صاحب څه داسې دا غاړه ولې میلاوي داسې پوهېږم دا دونه جذباتي کېږي ولې ټول خپل کسان په دغه کې راولي دا یو ګوښه دی چې راوتلی نو دی خپل زوی او ټول مطلب دا یو فیملی ټوله راغلی ده په اسمبلي کې ناستې نو یو عمران خان دی چې ګوښه راوتی دی نو وایي چې دې سره ما ډېره زیاته مینه ده نو زه دا وایم چې یو ګونګي ته دا پته لګي چې دا یو حقیقتي سره مطلب سچ لیډر دی او ښه سړی دی
نو نور خو مونږ تاسو خو خیاران یو پر خبره پیږي دا ګونګې ده په دې پیږي نه ته څنګه اندازه لګي دا اوري که څه وجه چې تاسو پته لګي دته دغه سي خپل لکه څنګه وړو کې رالوي شوی دته د خو د بد پته لګي چې دا سړی ما د پرخه دی او دا بد دی او پړه لیکم نه دا کنه پړه لیکم دی سکولم ویلې دی او دا ډېر لکه ورته پته لګي ټول ځوان داسې پته نه لګي چې کومه مونږ ته پهله پته نه و چې دی باندې ګاله ته تللی دی بعد کې مونږ په یوټیوب باندې دغه باندې وکتلو موبایل کې چې دوی هلته رسېدلی دي د نور رونه دي هغه هم ګونګان دي څو دي 3 نور رونه دي هغه هم ګونګان دي او هغه هم راتلل په دنه ماشومان دي نو دوی ویل چې راي ولې بیا مونږ چې راهو تاسو کو تاسو خو عمران خان صاحب سره ملاويږي وای چې زه پګړې ور پسره وم غړې ورته اخلم زه ورسره ملاويږم وای زه ورسره ملاويږم عمران خان سره نو هغه ته زه پګړې اخلم یو ورته غړې اخلم او کچرته کې مته دستخط وکړو او زه هغه سره ملاويږم تاسو دونه پیسې شته ده ما سره ډېرې دي پیسې غم نه کوم صرف د عمران خان صاحب سره چې ملاو کړئ چې څومره پیسې وي چې پرې راځي پیسې خبره نشته چې ما سره پیسې زه ذمہوار یم چې زما سره چې پیسې شته زه به ورته غړې اخلم پګړې به ورته اخلم او چې صرف خالي ما سره ملاو شي دا د ډېر خواهش دی د ډېر ټیم نه د خواهش وو مونږ هلته یو بل کلي کې چېرته ایم پی ایم ایل اے ته به ولېږلو مونږ وایو چې چېرته کې بس دی ورسره میلاو کي خو هغې ورسره میلاو نه کوو بیا ده چې مونږ ته پته ولګېده چې دی باندې ګاله ته رسېدلی دی مور یې وویله چې ما نه یې 1500 روپۍ واخیستلې او ویل چې زه درومه عمران خان سره میلاوېږم مونږ ته خو دومره پته نه وه چې دی به دومره سیده راشي خپل یو اواز راغلی دی دلته کې بیا مونږ ته په بله ورځ پته ولګېده بیا ډاکټر صاحب راته کال وکړو نو نن مونږ هم راغللو ډاکټر صاحب دوی سره مخکې نه تعلق ډاکټر صاحب سره خبرې کوي نه ډاکټر صاحب سره تعلق نه و دا داسې سره ملاو شوي وو دلته کې تعلق جوړ شوی وو بیا زما نمبر والا ورکړی معذور انسان دی موږ انسان دی دومره همت یې کړی نو دی راغلی نو موږ دې لپاره وایو چې الله اواز موږ ټولې دنیا ته ورسوي او دوی چې موږ عمران خان سره ملاقات وکړي او دا ټول همت یې کړی عمران خان صاحب ته آخري پیغام څه دی ته عمران خان صاحب ته څه پیغام وایي چې اخره پورې به زه د عمران خان سره وم هېڅ څه نه ته غواړم بس زه به ورسره وم عمران خان سره زه مهرباني اوس ډاکټر صاحب خبر کوم ډاکټر صاحب دا څنګه جذبه داسې جذبه ته وینه چې ګونګیان هم دلته راغلي وایي دا ټول سره ګډه دي څو کسان مطلب یې کټه شوي دي دا یو اواز دی زه د دې سات ورکوم زه عمران خان سره یم ډاکټر صاحب دا څنګه محبت دی عمران خان صاحب سره مونږ د غورځولو کوشش کوو دا مونږ ګورو ګونګیان هم د سره ورسره دي عام هم خلک ورسره دي دا څنګه محبت دی دا داسې محبت دی چې عمران خان د پاکستان لپاره جنګ کوي ځان لپاره عمران دا بنیګاله کور دی د هغه چې کوم دا اعلان کړی چې کوم خدای پاک د هغه له زرګونو کاله ژوند ورکړي خو هغه فرق زما د هغه نه پس چې زه نه یم دا به یو ډونیټ وي زما شوکت خان هم ته داسې یو لیډر قائد اعظم داسې کړي او هغې نه پس عمران خان داسې چې کوم ثابته کړه هغه مال د خپل ځان لپاره نه ده چې دا استعمال کړي بلکې هغه د خپل جایداد اعلان کړی چې دا به زه به کوم شوکت خان هم ته ورکړی چې په د کینسر مریضانو دا زما جایداد نو دا یو لیډر کولی شي دا عام انسان کینسر هسپتالونه ورکړو ورلډ کپ یې ورکړو په دنیا کې اوس عظیم لیډر دی د ملت اسلامي اقوام متحده کې یو تقریر داسې کړی چې ټوله دنیا یې ریانه کړه نه د عالم اسلام اواز دی د پاکستان اواز دی نن د عوام اواز دا د پارټۍ مسله نه اوس د پاکستان د سالمیت په خبره خودمختارۍ مسله ده اوس د امریکې د غلامانو د زنځیرونو ماتولو مسله هغه په لومړي ځل د غلامۍ د زنځیر د ماتولو اعلان هغه وکړو امریکایي غلامي نامنظور امپورټر حکومت هغه چې نامنظور چې پاکستان کې خودمختاري راشي په خپل فیصله پاکستان کې کیږي داسې پاکستان غواړم داسې پاکستان چې د پاسپورت عزت دي داسې پاکستان چې د عوامو عزت دي داسې پاکستان چې غریبانو عزت دي
شي دا او ان شاء الله تعالی سبا چې هغه روان دی ا د عوام په زړونو باندې راج کوي هغه عوامي لیډر دی او په عوام هغه سره ذکر را پاسېدلی چې هغه لپاره خان جاګیردار د جایداد د پاره نه را پاسېدلی ځان د پاره نه را پاسېدلی موږ د پاره را پاسېدلی عمران خان سره موږ نه ولاړ عمران خان موږ سره ولاړ دی عوام سره ولاړ دی او د عوامو غږ په ټوله دنیا پورته کړی نه بیګا CNN ته انټرویو ورکا نو داسې چې کوم نو دغه ته ویلو دا د کوم مخکې ایوب خان چې کوم یو کتاب لیکلو چې کوم فرندز ناٹ ماستر مطلب دا دی چې زمون غلامي مونږ دوستانی کو دنیا سره خو مونږ چې کوم غلامي نه کو دا غویلیو هغه نه پس عمران خان ابسولوټلی ناٹ مطلب دا دی چې غلامي مونږ نه منو دا یو لیډر چې کوم نه دا ثابت شو په ټوله دنیا ابسولوټلی ناٹ جو بایدن ته سو کویل شي امریکن صدر ته پړم دي ځل ته وي دا پاسپورت دی روان و بار ته څنګه دا عمران خان دغه نه خبر شو نو چې امر پورې بازه نه زما سو پر عمران خان وزیر اعظم نه جوړ شوی د دې پاسپورت الته چې اوس عزت نشته دی او نو دا پاسپورت جوړ کړی دی پاسپورت قریب نه داسو دا پاسپورت جوړ کړی روان و بهر ملک ته قریب نو خیال ته نو دو ویل چې دغه د امر پورې نه زما چې سو پر عمران خان وزیر اعظم نه جوړ شوی دی پاتې شو نو دا مهرباني ناظرین تاسو د دې خبرې واورېدلې چې داسې کومه ګونګیان هم درغلي د عمران خان د سپورټ لپاره نو موږ به کوشش کوو تاسو زموږ سره اوسېږئ موږ به سبا ته چې څونه ټوټل لغوي تاسو سره به لایو ځو ان شاء الله د هغې پورې ماته اجازه ده کې د الله فامان